أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. سورة الكهف شروع دی جپر اللہ تعالی حالات دا اصحاب کهف بیان کړل. دی جا کہ یو ادب بیانیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او هر یو سامع اوریدونکي د قرآن کریم ته شان نزول آیات داسې و اصل کې یهود چې کله سوال وکړ د نبی صلی الله علیه وسلم نه کته چېرته پیغمبر یې موږ ته د اصحاب کهف تاریخ بیان کا د هغوی حالات موږ ته بیان کا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل د دې به زه تاسو ته سبا خبر درکړم، د دوی تاریخ به ته سبا بیان کړم. دا فکر الله تعالی ما ته وحی راولېږي زه به دوی ته ووایم، لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه انشاءالله ير شو. انشاءالله د خپل خبره کې ونه ویلو، د انشاءالله د نو ویلو د وجه الله تعالی سوار لسورځي یا 15 سورځي دا وحی بند کړله. نبی صلی الله علیه وسلم ډیر خفو چې وحی ولی بند شوله. يهوديان یو قسم لا مسخره او ټوغې شروع کړلې ته څنګه پیغمبرې سبا دې راته ویلې او سوار لسورځي تېرې شولې په دې کې الله 15 سوار لسورځي بعد وحی راولېږله، دا آیتونه راولېږل چې پیغمبره ته یو کار په باره کې یو خبره کې دا پلانې کار کومه نو انشاءالله سره وایه د الله مشیت سره ذکر کوه د دې لپاره چې الله تعالی دا کار توفیق درکړي. په غیر د انشاءالله نه به یو خبره نه کوي یاره پلاني ځای له ځمه داسې انشاءالله سره ووایه که نه انشاءالله سوا پلاني ځای ته ځمه انشاءالله سوا دا پلانې کار کومه میش بعد من انشاءالله اراده دا پلانې کار به کومه دا به خامخا وی دی که الله ډېر خیر یې ښه دی ډېر برکات پکې الله یې ښي دي د دې وجې نه به الله تعالی توفیق درکوي. که دا دې ونه ویلو د دې وجې نه ور الله تعالی بې تاله د کارونو توفیق نه درکوي. نبي علیه السلام باندې 15 ورځې وحی د دې وجې نه بنده شوله. دا ادب دلته بیانېږي. ولا تقولن تموایه پیغمبره لشیء په باره د یو کار کې انی فاعل چې یقینا زه کوونکی ما ذلک دی لرا غدا سبا داسې مه وایه دا پلانې کار سبا کومه پلاني ځای ته سبا ځمه سبا به داسې کار وکړمه الا ان یشاء الله مگر دا که یاد کې هغې سره مشیت د الله تعالی الا ان یذکر مشیت الله تعالی داسې معنی ده مگر دا که انشاءالله سره ووایې نو بیا صحیح ده سبا دا کار کوم انشاءالله. د دې وجې نه عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه ذکر کوي وایي که چېرته ته یو کار په باره کې یو خبره وکړې دا پلانې کار کومه انشاءالله د نه هېر شي وی کال بعد که در پیاد شنو بیا به مو وی داسې به نه وی چې یاره پلانۍ خبره مې مخکې کړې وه انشاءالله مې ورسره نه دی ویلی نه کال بعد در پیاد شو بیا مو سره ووایه لیکن پرېږدی مه. واذکر ربک او یادوه خپل رب لره اذا نسیته کله چې هېر شي ستانه. واذکر ربک معنا کله دنه انشاءالله هېري او ته یو خبره وکړې در په یاد شو چې یاره انشاءالله خو مې دې خبره کې ونه ویله دوباره ورسره وایه انشاءالله تعالی. دویمه معنی چا ادا کړې ده واذکر ربک یادوه خپل رب اذا نسیته کله چې دنه هېر شي. څه مطلب
من الله رب العالمین یادوا چې کله تان ان شاء الله ارشوي نو تسبیح او استغفار کو الله تعالی تا الله ما تبخنو ک استغفر الله ان شاء الله مونږ ویلو. درېمه معنا چا دام کړی دا وذکر ربک یاد خپل رب لرا په استغفار او توبې سره. اذا نسیت کله چې ستا نه ارشد الله کوم یو حکم نه پاتې شي د الله حکم ترک او ګناو کې نو بیا الله ته دوباره توبه وباسه. وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. وقلت وتوای پیغمبر عسى ان يهديني امید دې چې راو بخیمات ربي رب زما لاقرب ډیر نزدې من هذا رشدا د دې اصحاب کهفنا رشدن په اعتبار د هدایت سره. تو ته دا خبرو کې پیغمبره زرد چې الله رب العالمین با ما ته ډیر د هدایت ولا خبر راوخی چې هغه کې با هدایت ډیر وی د واقعي د اصحاب کهفنا نور د هدایت ولا خبر الله تعالی ما ته راولېږي په وحی سره. نو که خیر دی سورج وحی بند شو دا کوم خبرنده اوس الله رب العالمین ذکر کوي هغه توقید د دوی چې دوی په دې غار کې تیر کړي اصحاب کهف څومره وخت تیر کړه په دې غار کې الله تعالی وایي 300 او 9 کاله. ولبثوا وقت تیر کړي اصحاب کهف فی کهفهم په دې غار خپل کې 300 سنین 300 کالا. وازدادوا او زیاتی کړل ورپسې دوی 9 کالا 309 کاله دوی په دې غار کې پاتې شولو. د قرآن کریم د نزول په وخت کې دوی حسابونه کېدل. یو حساب چې قمری حساب او اسلامي حساب چې وته وي خلکو به حساب کولو د سپومۍ د نگاه یعنی او دویم حساب چې دا به عام عربو په دې سپومۍ باندې حساب کولو دا پلانې میشته دا پلانې ورځ ده. عربو امین خلکو سپومۍ د خپل ورځ معلومه ولې او يهوديان چې دوی به حساب کولو د لمر نه شمسي حساب یعنی دا وایي. نو دلته الله تعالی دواړه ذکر کړل په شمسي حساب باندې د دې اصحاب کهف په دې غار کې 300 کاله کېدل ځکه شمسي حساب چې هغه کې ورځې کمی 300 شپې ورځې غالبا راځي په کال کې او په قمري حساب سره به کمی راځي. په شمسي حساب سره 315 شپې راځي او قمري حساب سره به کمی راځي 300 شپې او یا د دین هم کم راځي 55 وغیرہ داسې سو 12 یا 10 ورځې کمیږي. نو که قمري حساب راخلې په 400 کالو کې بیا 300 کال زیاتیږي قمري حساب سره. نو په 300 کالو کې بیا 900 کال زیات شلو او که شمسي حساب راخلې نو پورا 300 کال شلو او 300 کال به پسیدا 9 کال چې دا به نزيتي. الله تعالی دلته دواړه ذکر کړی دي. الله وی دوی وخت ورکو په دې غار خپل کې 300 سنین 300 کال شروع په شمسي حساب باندې. وازدادوا 9 زیاتی کړل دوی 9 کال چې کله په قمري حساب باندې دا واخلې یو حساب باندې 309 کال شروع او په شمسي حساب باندې پورا 300 کاله دون وخت دی په دې غار کې تیر کو. د دین به رست را فاسد لا دوی دا خبره وکړه دا خلک په الله رب العالمین خبر کړو.